سلامونه احترامات نیک هیلې او پیرزوینې ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ ویاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي. ملګرو، نن د انویټ یا د مولد د کوډ یا د کلپ په اړه معلومات سره شریکوم. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ. که مو چیرې انویټ یا مولد په صحرا کې پروت وي او یا په کور کې پروت وي او تاسې پر دې باندې لږ کېږي چې څوک یې د سیسټمه ونه باسي او د دې پروګرام ورته خراب نه کړي، نو د هغه په اړه معلومات سره شریکول. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو د پایه وګورئ او زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب یې کړئ او د فیسبوک پاڼه مو درسره لایک کړئ، ځکه فیسبوک مو دی د انویټ سولر په نامه او یوټیوب چینل مو دی د احمدي انویټ په نامه. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو د پایه وګورئ. که موږ وغواړو چې یو انویټ ته یو کلپ یا لاک ور ولګوو او بیا څوک ګوتې کې ونه وهي، نو د هغه پر برابر معلومات سره شریکول. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو د پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو کوم. ملګرو، دغه پروګرام په دې کې موږ به ځان ته دا معلوموو چې دغه کوډ موږ څنګه ورلګوو او غواړو یې دا کوډ برته ځینې وباسو. نو هغه طریقه دواړه کې شته چې هم کوډ یا لاک یا کلپ ور واچوو او هم دا کې شته چې برته ځینې وباسو او که نه ځینې باسو هغه خپل کوډونه مو هم درسره کې نشر کړي دي، نو هغه کوډونه به هم ته ووینئ، په هغه کوډ هم خلاصېږي او په دغه دوه بټن چې په یو وارې پر ووایه په دې هم خلاصېږي. تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو د پایه وګورئ او څه ځینې زده کړئ. که مو ځینې زده کړله ور دغه دې چینل درسره سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ. نو موږ ته به دا معلومات رسي چې مسلمانان پښتانه په دې سره څومره. ملګرو، که موږ غواړو چې هغه زوړ کوډ چې کوم موږ په دغه کې ورلګولی وو، پې اوه کې چې کوم کوډ موږ لګولی وو، موږ غواړو چې برته دا کوډ ختم کړو. مثلا اوس که موږ دلته کوډ ورکړو، دې ته به موږ کوډ ورکړو، صحیح ده. دا کوډ به موږ دلته باره ډیټا انټر کړو، دا کوډ ولګېدی. دا بیا هغه وخت کار کوي چې برق پر باندې سي بیا رایله کې. او که غواړو چې دغه کوډ برته ووځي، بس پر دغه ځای برته دغه که ډیټا انټر باندې ووه چې پې 901 راغلی، بس دغه زوړ کوډ ځینې وتلی دی، بس نور هېڅ مشکل نه لري. هغه زوړ کوډ یې ختم سي، بیا دغه نور 3-4 کوډونه نه غواړي. دا که یو مستري ورلګولي چاته نه معلومېږي چې څنګه کوډ ورلګولي، په دا ځای کې دا ختمېږي هم ور ختم یې کړئ، مشکل به مې حل سي. ملګرو، دغه لاک یا دغه کلپ د هغه وخت کار کوي چې کله پر انویټ برق بند سي، کته سي. مثلا نن مو کوډ ولګوئ، فیوز یا شمسي یو تار خطا کړه چې پر انویټ برق بند سي، بیا د دغې دوو بټنانو څخه بغیر بله یوه چې د هغه کار نه کوي، بله یوه هم کار نه کوي. خو مستریان انجنیران چې دي هغه یې خلاصوای سي، د دې مختلف کوډونه راځي، هغه یې خلاصولی سي. مثلا دې ته اوس ما لاک ورلګولی دی، ګوره چې دا بټن موږ دی موږ پروګرام ته نه پرېږدي. نو موږ غواړو چې د دې اول د دې لاک زده کړو چې لاک یې څنګه ورلګېږي او بیا په چی شي خلاصېږي. د دې دپاره مختلف کوډونه راځي. اوس دغه لاک چې موږ خلاصوو یا مستري چې خلاصوي چې دا 15 دانې صفرونه راوړي، دا دې دپاره 3-4 رقمه دغه شته، کوډونه شته. اول کوډ یې دی 50-112، په دې باندې هم دا لاک خلاصېږي. که اوس دا ځای ته موږ دا حساب ورکوم یې خلاصوي او هغه تجربه نه سره شریکوم. دوم چې دی 18-1 په دا باندې هم دا خلاصېږي. دریم 12-1 په دې هم خلاصېږي. مثلا په اول کوډ یې اوس زه خلاصومه، زه اوس دا شفټ بټن ووم، دلته د دا سر 0 چې دی هغه وښوی، دا زه 15 کوم، دا مو 15 کوي. اوس یو وار دې ته ما لاک ورلګولی دی چې موږ ته یې خلاص کړو او دغه دی بیا چې دا لاک چیرې ورلګېږي بیا هغه سیسټم درسره شریکوم. ګوره 50 سو، دا به 1 کړو، دا مو 1 کړو، بیا هم د شفټ بټن ووت، دا مو بیا 1 کوي، بیا مو د شفټ بټن ووت، ورپسې اخري 0 چې دی دا چې دی دا به 2 کړو، دا مو 2 کړل. اوس ډیټا انټر ورباندې وو،
ډیټا انټر چې مو باندې وویل ګوره دا د پروګرام ته موږ پرېښولو. اوس موږ غواړو چې د دې پروګرام وکړو. لاړ به سو P8 ته، دا ته P8 وایي. دا چې مو اوکې کړي ډیټا انټر ور باندې وواله. په دا ځای کې اوس موږ دې ته کوډ ور لګولی دی. مثلا دې ته اوس موږ کوډ ور لګولی دی، یو بیا یو ورپسې 2. دا موږ کوډ ور لګولی دی. دا به ور باندې اوکې کړو. چې اوکې مې کړه اوس P0.0.01 راغلی. اوس دا لاک موږ لګولی دی. نو که چیرې تاسې په سارا کې یاست نو دغه کوډونه چې دي هغه نو ولګوئ. نو دا کوډ چې دلته ور ولګوئ په دغه ځای کې بیا به ستاسې نیټ ته څوک ضرر نشي پېښولی، ځکه چې په سارا کې څوک ګوته نشي کولی. پروګرام به چې دی هغه نشي در اوټولی، نه به شي در ختمولی. او د دې چې دی هغه دغه 5 دانې کوډونه 4 دانې 3 دانې کوډونه دي. 50 112 18 18 1 12 12 1. په دا ګوره کوډونه دا چې دا خلاصېږي هغه دی. دا چې ول هغه د دې له کوډ سیسټم و. نو د دې کوډ چې دی هغه وخت کار پرېږدي. مثلا دا برق زه ځینې خطا کوم، برق مې ځینې خطا کوي. د چې دی هغه بیا چې اخلي هغه کوډ زوړ کوډ چې دی هغه اخلي. بیا څوک د دې په نیټ کې چې دی هغه ګوته نشي وهلی. او کله کله کوډ دغه 2 بټنان چې مور باندې ووایه بیا چې دی هغه دی چې دی هغه چشکې کار کوي. دغه 2 بټنان نه دي، دا 2 یو د PRG بټن یو د ډیټا بټن. دا چې ور باندې ووایه یو دم هم دا کوډ خلاصېږي. سم په خلاصو دا هم د دې دپاره چې دی هغه کار کوي. کله یې مسري لاک ور لګولی بل یې نشي خلاصولی. بس دا 2 بټن باندې داسې ګوته ولګوي یو دم دواړې په یوه وارې پر ووایي ګوره بلن دوی خپله سیسټم ته پرېږدي. دا چې ولو هغه د یونیمیټ د کوډ خبره وه. نو په دا P8 کې ورلږ کېږي. P8 ته به ورسو بیا P8.1 به اوکې کړو. بس په دا ځای کې لاک ور لګېږي. هغه دی که موږ لاک ور ولګو هغه لاک بیا نسو خلاصولی. هغه دغه 3 کوډونه وو چې هغه هم درسره شریک کړله. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ده لایک یې کړئ او کمنټ یې وکړئ.